د خوست مرکزي محمدي لوی جامع جومات د ښځینه وو یاده څانګه چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې ترې استفاده نه ده شوې د یو لړ مراسم په ترڅ کې پرانستل شوه. یاد جومات په یوه وخت کې تر 100 پورې د ښځینه‌وو د ځایولو ظرفیت لري. په پرانستې سره به یې د هغو ښځینه‌وو لپاره چې له ولسوالیو مرکز ته درومي د لمانځونو ادا کولو د وخت او ځای په برخه کې شته ستونزې هوارې شي. جومات موږ دا د سولې او د مصلحت ځای ده. خدای پاک دې وکړي چې دغه جومات چې دغه د لوی جومات په څنګ پورې کوچنی جومات موږ د خوندو لپاره ده د سولې غږ راپورته شي او په افغانستان کې سوله راشي. په نورو ولایتونو کې هم دغسې د پیشرفت د انکشافي پروژو افتتاح او یا د دې جوړول ووینو. ذکر شوی جومات ټول اړوند سهولتونه لري. په ترمیم یې لږ تر لږه 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې ذکر شوي مصارف یې هم د یاد جومات له عایداتي برخې ورکړل شوي دي. ګروپونه پکاوه هیڅ شی نه و، یوه کنډواله ځای اوسې، دلته به ښځې راتلې او په دغه کې به کېناستې، دغه مخامخ دیوال یې نه لاره. دلته به ډاکټرانو ته یا د نورو ضرورتو دپاره له ولسوالیو نه د موږ تاسې خویندې منډې راتلې، دلته به انتظار وي. نو هیڅ سیستم دلته نه و. که د مانځه وخت به پرې راغی نو نارینه خو هر چیرې تلای شي، خو ښځه هر چیرته نشي تلای. د حج او اوقافو چارواکو په وینا ډیر ژر به د لوی مرکزي جامع جومات د ترمیم چارې هم پیل شي او د یاد جومات په ښکلا کې به یو نوی بدلون رامنځته شي.